تازه د ملا هبت الله نوی فرمان، کارکوونکي باید 15 وخت لمونځ په جماعت ادا کړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې د خپلو ادارو له ټولو کارکوونکو غوښتي چې 15 وخت لمونځونه په جماعت ادا کړي او خولۍ په سر کړي. په دغه فرمان کې همدارنګه ویل کیږي هغه کارکوونکي چې جماعت ته حاضر نشي تعزیري سزا دي ورکړل شي او که بیا هم ونه شو نو بندي دي شي. هر هغه کارکوونکي چې له عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي له حنفي فقې سره سم د تعزیري سزا ورکړل شي. د طالبانو واکمنولو سره د ګیرو پرېښودل، د خولۍ په سرول او په جماعت د لمانځه ادا کول امر له وړاندې موجود و، خو د طالب مشر په دې نوي فرمان کې کارکوونکو ته له الف تر یا پورې د لمانځه طریقه هم بیان شوې چې له تکبیر تحریمه نیولې بیا پر نامه د لاسونو ایښودلو، رکوع، سجدې، ناستې، سلام ګرځولو او په لمانځه کې په کالیو او د لاسونو نه وهلو توصیې شوي دي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله